السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به تاسو ته ځینې لارې چارې وښیم چې د هغه په وسیله تاسو له شیطان څخه په لمانځه کې انشاءالله 100% نجات موندلی شئ. یو مبارک حدیث شریف ته چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، وایي که چیرې تاسو ته په لمانځه کې شیطان راځي په هر حالت کې، نو د شیطان څخه د نجات موندنې لپاره وایي تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. نو اے مسلمانه چې کله درته هم شیطان راځي په لمانځه کې، که ته په هر حالت کې، که په رکوع کې، که په سجده کې، که په قرائت کې یا کوم صورت وایي، په هر حالت کې درته شیطان راغی، ځکه شیطان خو تا لپاره قسم وخوړلی په هېڅ حالت کې تا نه پرېږدي. نو که چېرې تا ته شیطان راغی فکر راته بدلولی یا سوچ کې راتلی یا لمونځ کې غلطولی، نو په هماغه حالت کې کوم حالت کې چې هر حالت کې چې ته یې ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي، صرف یوازې همدا بسم الله نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. که په هر حالت کې همدارنګه ته اوس جماعت کې ولاړې، نو ته سجدې ته لاړې، ته هلته شیطان درته راغی، د هغې څخه د نجات موندنې لپاره ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وویلو او د سبحان ربي الاعلی تعداد ته پوره نه کړ، نو بیا هم دا ستا سجده شوې ده. دارنګه د صورت په منځ کې دې وویلو، بېرته د صورت له یاده ووتو، بېرته کولی شي صورت سر څخه پیل کړي او یا که هماغه یاد وي هماغه څخه یې پیل کړي. نو دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې کله هم درته وایي شیطان راځي، وایي تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. او یو بله مشوره چې درته زه به خپله درکړم چې کله تاسو هم په کوم حالت کې استئ که نه دغې الفاظو ته فکر کوئ، مثلا الرحمن الرحیم، نو دغې لفظ ته خپله فکر کوئ. همدارنګه کوم صورت کې استئ یا یو ځای کې استئ، مثلا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، نو دې هر یو لفظ ته خپله فکر کوه همدغسې، نو بیا به انشاءالله ته د شیطان څخه نجات ومومي. نو دوه کاره کوه، یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي، یعنې شیطان خو تا په یو حالت کې هم نه پرېږدي، یعنې که هر ځای کې درته هر څومره درته راتله که نه، نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه. او بل دغې لفظ ته فکر کوه، دا کوم څه چې ته وایې صورت کې قاعده کې هر حالت کې چې ته دې لفظ ته خپله فکر کوه، مانځه ته دې متوجه اوسه، او چې شیطان خو تا نه پرېږدي، نو په هر حالت کې چې درته راتلو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه. نو اے مسلمانه که چېرې تا ته شیطان راځي په لمانځه کې اخلال درته کوي، سوچ او فکر دې خرابوي، لمانځه ته دې نه متوجه پرېږدي، نو دغه حدیث باندې عمل وکړه او لفظ ته فکر کوه. سمه ده، تا ته به یو میاشت پورې دغه عمل مشکله وي، خو انشاءالله باور وکړه که تېر یو میاشت نه پورې دغه عمل تکرار کړي، انشاءالله د شیطان څخه به نجات ومومي. بیا هم درته وایم که چېرې دغه عمل ته تکرار کړي، انشاءالله حتما د شیطان څخه نجات مومي. نو هیله ده چې په دغه باندې عمل وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.